السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام ستړی مه شې. زما د پښو ګوټونه به نه وي در سره؟ یاره ستا ولې نشته؟ دا وګوره د کښېنه راځه په دوکان کې دننه ښکاره کړم راځه. ښه دننه دي؟ هو دننه سته. درځه. دا وګوره دا. آی ودرای. بس دا ښه شی دی دا. دا د یخ لپاره ډېر ښه شی دی. دا په څو دی ورور؟ دا به 3000 روپۍ دي ګران. څه وایې یاره 3000 څه مناسب ولګه 3000 بیخي ډېر نه دي. بالکل مناسبه رایټ دی بالکل موږ د ګراهک سره ډېر ښه کوو بالکل 3000 بالکل فکس رایټ دی. یاره دا به دی وکړو 15,000 روپۍ به یې درکړم بس دا ګوټ راکړه. یا 1500 خو ډېر ناجایزه دی یار 1500 یې نشم درکولی ورور. یا په 3000 یې نه کوم ورور. اوس په مخه شه الله دې مس مخه شه. هلکه دا ګراهک ولې در څه ولاړی؟ سیټه د 3000 ګوټو په 1500 یې غوښتی بیا منه کې ور اخر ولاړ. ورسه بیرته یې راوله. سمه ده سیټه اوس تېره غواړم. وروره سیټ غواړي ورور خبره واره از ما سیټ غواړي وراسه ګوټونه درک ښه و ستا سیټ مو غواړي ما سیټ غواړي راځه سیټه دا د درامه وستي وروره خیر و تا چش غوښتو ستا مزدور سم یو جوړه ګوټونه خوښ سولو نو ما 15,000 روپۍ ورته وویل ډول په 3000 روپۍ دي په 3000 ماته واره نه کوي په 15,000 کې راکوي زه یې وړم. هلکه دا دکان مالک ته یې که زه یم؟ یا سیټه د دوکان مالک خو ته یې نو بیا چیش دپاره ګراهک ته جواب ورکوې چې دکان مالک زه یم؟ وروره هغه ګوټونه چې دي په 3000 روپۍ دي موږ ته 1500 بیخي واره نه کوي په مخه دې ښه سه. نو بیا دې زه چیز دپاره راوغوښتلم خو تللی وم. وروره ما خالي دا د ښکاره کول چې دکان مالک زه یم دی نه دی.